تاسو د افغانستان ګڼ شمېر کانونو ته لاړئ، هلته مو لیدنه وکړه او هلته مو د کانونو هغه د استخراج پروسې ولیدې. فکر کوئ چې د افغانستان دغه کانونه په نړیواله سطحه ډېر مشهور دي؟我们在中国主要是在通过 TikTok 来宣传阿富汗。دا چې زه د افغانستان ډیرو ولایتونو ته ولاړم، هلته مې په مختلفو ولایتونو کې له ښایسته منظرو او تاریخي ځایونو ویډیوګانې وکړې او د خپل چینل له لارې مې نشر کړې ترڅو د افغانستان مثبت انځور نړۍ ته وړاندې کړو. زه په ټیک ټاک کې ډیر زیات فالوورز لرم. ما د افغانستان ټولې ښایسته ویډیوګانې هلته نشر کړې دي ترڅو نور خلک هم افغانستان ته د سیاحت لپاره راشي او دلته پانګونه وکړي. 能以真实的一个样子来展现给中国，把阿富汗。 د استخراج شوو قیمتي تیږو په داوطلبۍ کې تاسې ګډون کړی او ما تاسې ولیدئ په پنجشیر کې. هلته مو له تاسې سره ملاقات هم وشو، له تاسو نه مو یو ویډیو کلیپ هم واخیسته په پنجشیر کې. تاسې د زمرودو په داوطلبۍ کې هلته ولیده، هلته مې یو څه تر سترګو تېر شو. آیا د پنجشیر زمرود رښتیا هم په نړیوال مارکیټ او په نړیوال بازار کې یو نوم وتلی نوم لري، مشهور دي؟ په نړیوال مارکیټ کې د پنجشیر زمرود مشهور دي؟潘家希尔祖母绿在行业里 د قیمتي تیږو په اړه به دومره ووایم چې د پنجشیر زمرود په نړیواله سطحه خاص شهرت لري او ګڼ شمېر مینوال یې پیدا کړي دي. ډیر کم وخت وشو چې د پنجشیر زمرود په نړیوال مارکیټ کې د افغانستان په نوم پلورل کیږي. مخکې به نورو هیوادونو ته قاچاق کېدل او بیا به نړیوال مارکیټ ته هماغه هیواد په نوم صادرېدل، خو اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې زیات شهرت لري ځکه نیغ په نیغه له افغانستانه نړیوال مارکیټ ته تللي دي. 而且它潘家希尔祖母绿的质量确实是非常非常棒。 افغانستان پراخه طبیعي زیرمې لري، که اوبه وګورو که زراعت وګورو، هره برخه کې پراخه طبیعي زیرمې لري. که له دغه طبیعي زیرمو څخه سالمه استفاده وشي او په منظمه توګه استخراج وشي، فکر کوئ چې د افغانستان په پرمختګ کې به یو مهم رول ولوبوي؟ 帮助肯定是非常大，因为 زما په نظر افغانستان ډیر طبیعي منابع لري. که چیرته په سمه توګه ترې کار واخیستل شي، زه باوري یم چې افغانستان به په راتلونکي کلونو کې په ځان بسیا او افغانان به نورو هیوادونو ته محتاج نه وي. 阿富汗的发展提供很有力的帮助。 تاسې ننګرهار ته هم لاړئ، اول ته هم له ننګرهار نه لیدنه وکړه. تاسې به د ننګرهار په دې د کونړ له سیند نه ضرور لیدنه کړې وي، دا د کابل سیند نه مو هم لیدنه کړې وي. که د کابل سیند یا د کونړ سیند اوبه مهار شي، افغانستان به د برق له نګاه نه او د زراعت له نګاه نه څومره په پښو ودرېږي؟所有的阿富汗的河流都要充分利用起来发电，这是很重要的。 افغانستان یوازې کانونه او قیمتي ډبرې نه بلکې یو بل څه چې لري هغه روانې اوبه او سیندونه دي. که چیرته دغه سیندونه په سمه توګه مهار شي او د برېښنا تولید ترڅنګ د کرنې برخه کې کار ترې واخیستل شي، بیا به افغانستان له نورو هیوادونو برېښنا نه اخلي او په نورو هیوادونو به یې خرڅوي چې دا په خپله د مالي بودیجې په زیاتوالي کې مهم رول لوبوي. 应该是会变成阿富汗那个粮仓。 د افغانستان او د چین ترمنځ یوه لاره واخان د نږدې وخت کې به وصل شي، څومره مهمه ده د افغانستان او د چین د سوداګرۍ لپاره؟一旦建成开通，古丝绸之路 د واخان لاره نه یوازې د چین او افغانستان لپاره مهمه ده بلکې د ټولو نړیوالو لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د ورېښمو پخوانۍ لاره ده او له دې لارې تجارت ټولو هیوادونو ته په ارزانه تمامیږي. 划时代的一个事件。 تاسو که بیرته چین ته لاړ شئ، هلته به چینایي هیوادوالو ته یا ستاسې خپلو هیوادوالو ته به هلته د افغانستان په اړه څه مفکوره ورکوي او هلته د افغانستان په اړه خپلو هیوادوالو ته څه ووایي؟ 阿富汗现在是一个充满机会的一个地区。 ځکه چین ته لاړ شم، هلته به ټولو هیوادوالو ته د افغانستان پرمختګ زیری ورکړم. دا به ورته ووایم چې زموږ هغه ګاونډی ملک چې له چین سره ښې اړیکې لري اوس مهال د پرمختګ په حال کې دی او هره ورځ پکې د آبادۍ خبرونه نشریږي. 不完善，需要时间，需要给阿富汗时间，要有耐心。 تشکر. تشکر. افغانستان پراخه طبیعي زیرمې لري. د مرکې په جریان کې چینایي پانګوال وویل که چیرته له دغه طبیعي زیرمو څخه سالمه استفاده وشي، نو افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې کوټلي ګامونه اخلي. دا وه له چینایي پانګوال سره زموږ ځانګړې مرکه. تر بلې ځانګړې مرکې پورې چې زه ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د کایناتو په رب مو سپارم. ښه وخت، الله مو مل، ښې چارې.